تازه او عاجل خبر: ملا برادر د طالبانو د رئیس الوزرا په توګه ټاکل شوی دی. د چې ملا برادر د چا لخوا نوی رئیس معرفي شوی دی، مخکینی رئیس چیرته دی او تازه کوم خبرونه راغلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. ملا برادر د رئیس الوزرا په توګه ټاکل شوی. یو شمیر سرچینو د کندهار غونډې پایله اعلان کړه او ویلي دي چې د ملا حسن اخوند پر ځای ملا عبدالغني برادر ټاکل شوی دی. دا سرچینې وایي چې د طالبانو په کابینه کې د نورو تغییراتو راتللو امکان هم شته دی. طالبان وایي چې دوی د خپل داخلي مشروعیت او بهرني رسمیت لپاره لاس په کار شوي دي او خپله کابینه بدلوي. بلخوا د چین د بهرني چارو وزیر وانګ یو نن سهار کابل ته راورسېده. د بهرني چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد ویلي د چین د بهرني چارو وزیر به له خپل سیال مولوي امیر خان متقي په ګډون له چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټرانزیټي اړیکو د پراخولو په ګډون پر بېلابېلو مسایلو خبرې اترې وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.